قدرمندو اوریدونکو د هر قسم دینی کیسټو لپاره زموږ د دکان پته یاد ساتئ صدای دین اسلامی کیسټ اینڈ سیډي سنټر نشتر آباد برستی مدینہ مسجد مس سکندر چورا چوک پشاور شہر د حنیف الله اینڈ قدرت الله دکان موبائل نمبر دے 0345 914 711 5 نعمان دے اور نعمان دا ثابت زیر التیمی الکوفی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا حضرت انس ابن مالک سر ملاقات شوه ده او دا غین علاوه دا پنځو نورو صحابو یا د شپږو سره د امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ملاقات شوه ده سیوطی سے خپل کتاب تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ کہ دا غی صحابو نمونه لکلی دی او امام دی بل کتاب کی لکلی رسته به درته بیا دا غی صحابو نمونه واورم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا ہجرت پا اتیایم کال بانے پیدا شوه ده سنت 80 من الہجرہ او پدغه وخت کې د رسول الله مبارک صحابه بقید حیات جون دیو او بیا د کبارو تابعیننا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استفاده کړی دا د حسن بصری غوندې د محمد ابن سیرین او د عطا ابن ابي رباح او عطا ابن ابي صائب دا لولو تابعین امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی تتلے امام سے وہی دو سو زل بصری تتلے ما اور شاگردان لولو شاگردان دی قاضی ابو یوسف محمد ابن الحسن شیبانی وکی ابن الجراح چد امام شافی سے استاذ دے عبداللہ ابن المبارک چد بخاری دے استاذان استاذ دے اور بلا مخلوق د امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فیض حاصل کرے دے او بلا علماء متقدمین و متاخرین د دې امام مناقب لکلی دی او یو مقلد تپکار دی چې د خپل امام هغه تمام حالات ورته معلومی صاحب د کشف الظنون په باب د مناقبو کې او خاص کر د امام ابو حنیفه په مناقبو کې لیکي چې ينبغي لكل مقلد ان يعرف احوال امامه ليعلم شمائله وفضائله وسيرته في احواله وصحة اقواله او دارنگی د خپل امام نوم او کنیت او نسب او زمانہ او بلد او د امام مشایخ څوک دي او داغه په زمانہ کې داغه ملګری څوک دي او د امام شاګردان څوک دي نو صاحب د کشف الظنون وایي چې د هر مذهب علماو د خپل امام مناقب لیکلي دي مناقب د امام مالک لیکلي شوي دي مناقب د امام شافعی لکلی دی مناقب د امام احمد ابن حنبل لکلی شوی دی لیکن په تمامو مناقبو کې زیات مناقب د امام اعظم دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مناقب دی ما مختصرا د بعض ځایونو نه لیکلی دی د ټولو نه لوی زبردست کتاب هغه د امام طحاوی دی ابو جعفر احمد ابن محمد الطحاوی چې په 321 هجری کې وفات شوی دی هغه د امام صاحب مناقب لیکلي مناقب ابي حنیفه شرف الدین ابو القاسم عینی په یو جلد کې د امام صاحب مناقب لیکلي او د هغې نیم دی قلائد عقود الدرر والیقیان قلائد عقود الدرر هغه انبیلونه دا ملغلرو والاقیان او دا خالص سرو زرو اقیان ذهب خالص توي قلائد عقود الدرر والاقیان فی مناقب ابیحة النعمان
دریم تالیف دغه شرف الدین کړلو بلم هغه سودا نو وتر امام سے په مناقبو کې شرف الدین ابو القاسم عینی بل تصنیف الکلو داغه نوم کې خودو الروضه العالیه المنیفه الروضه باغی کی ته وای الروضه العالیه المنیفه فی مناقب الامام ابي حنیفه محمد ابن احمد الشعبی راغه هغه په شلو جزو کې جز کاپای ته ویل کېدی شي جز لکه د طالبانو ویلې کاپای وي نو په شلو جزو کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مناقب لیکلو حاکم په خپل تاریخ کې د کتاب ته اشاره کړې ده بیا موفق الدین الخوارزمی راغه هغه په څلوېښتو بابو کې د امام ابو حنیفه مناقب لیکل بیا محی الدین عبد القادر ابن ابي الوفاء القرشی راغه هغه د امام سے مناقب لیکل البستان فی مناقب النعمان بیا علامه جار الله زمخشری صاحب د کشاف چې د معتزلو لو امام دی او تفسیر کشاف تاسو ته معلوم دی چې د کومې درجه تفسیر دی کاش چې معتزلی نه وي د سرو درو په صحیح باندې د لیکلو کتاب د کشاف لیکن بعض خبرې پکې د اعتزال هم راړلې دي نو معتزلی علامه زمخشری د امام ابو حنیفه مناقبو کې کتاب لیکلو شقائق النعمان فی مناقب الامام ابی حنیفه النعمان اتم نمبر کې عبداللہ ابن محمد الحارثی راغه هغه کشف الاثار کتاب لیکلو د امام سے په مناقبو کې او کله چې د دې کتاب املا کولا 400 مستملین پکې ناستو 400 مستملین پیژنې دا خو نو سپیکر دی آل ته سړی ناستو نو د استاد عبارت به هغه نور خلکو ته ورساغې بل ته 400 مستملین چې ناستي نو څومره دنیا ناسته وه چې هغه کله د امام ابو حنیفه مناقب لیکل نو د خلکو د امام ابو حنیفه سره څومره زیاته مینه او څومره زیات عقیدت ته ظهیر الدین مرغانی راغلی هغه کتاب لیکلی مناقبو کې بیا مشهور مؤرخ ابو المظفر یوسف ابن قزاغلی البغدادی هغه صد پاسه په 13 بابو کې د امام مناقب لیکل او دغه مؤرخ بیا بل کتاب لیکلو کتاب الانتصار لامام ائمه الامصار د امام سے په مدد کی کتاب لیکلو کتاب الانتصار لامام ائمه الامصار امام ابو حنیفه ته امام الائمه وي چې دا د تمامو امامانو امام دی او دا کتاب بیا په 2 جلدو کې لیکلو دا ډېر غټ جلدونه دي 12 نمبر کې عبدالله حسین علی سیمری دی راغی او زمونږ یو ملګري د کتاب تحقیق کړه په مکه مکرمه کې د قندهار یو عالم عبدالقادر د دې کتاب تحقیق کړی دی ما ته پته نشته چې چا پې کوی انا یو عالم و ډېر علمانه مدینه منوره کې اوسېدو زمونږ ملګری و 14 نمبر ابو العباس احمد ابن سلم دی راغی د کتاب لیکلو بیا محمد ابن محمد القردری د زبردست کتاب لیکلی دی او دی په 829 هجری کې مړ دی د کتاب کې یو مقدمه ده او یو 19 باب دي په مقدمه کې د صحابه او د تابعینو ذکر دی او بیا په لومبني باب کې د امام صاحب مناقب دي خاص او په دویم باب کې بیا د امام مالک او د امام شافعی او د امام احمد حالات دي او دارنګه د امام ابو یوسف او د امام محمد څلورم باب کې د امام صاحب د شاګرد ابن المبارک حالات دي په 15 کې د ظفر او په 16 کې د داوود طائي د امام صاحب شاګردان دي او دارنګه بیا په بل کې د وکی ابن الجراح حفص ابن دالول خلق ته نو دا یو اسباب د امام صاحب په شاګردانو کې بیا ولیکل بهرحال ابو القاسم عبدالله ابن محمد راغه هغه کتاب لیکلو
بلا کتابونه دیو کتاب دے المواهب الشریفہ فی مناقب ابی حنیفہ او پخپل باندې د کشف الظنون مصنف په ترکی ژبه کې د امام سے مناقب بادشاہ ته کوم نن وړاندې کړ دا خو مستقل کتابونه لیکل شوي دي دغه رنګ ابن عبد البر چې لوی محدث او فقيه دی هغه لیکل دی الانتقاء په هغې کې د دریو واړو امامانو ذکر دی د امام ابو حنیفه مناقب دي پکې او د امام مالک مناقب دي پکې او د امام شافعي صاحب پاتې شو هغه کتابونه چې هغه د خپلو کتابونو په مقدمه کې د امام ابو حنیفه حالات راغلي دي هغه د 10 کتابونو نه زیات دي دا د هغه زمانې خبره ده چې صاحب د کشف الظنون لا کشف الظنون نو لیکلی او بیا د هغې نه پس په هره زمانه کې خلکو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باره کې مناقب لیکلی دي نو مناقب خلک د هر کس او ناکس لیکي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا من اجل الائمه ده پاتې شو بعضې کسانو په امام ابو حنیفه باندې تنقیدات کړي دي نو یاد لرئ چې د یو مشر په تعریف کې د هغه د زمانې خلق یا د هغه شاګردان تعریف کوي بیا د رستنو خلقو اقوال هغه معتبر ني دا یاد لرئ هره زمانه کې چې د سړي ملګري یا د سړي شاګردان د استاذ تعریف کوي نو د نور اعتراض بیا د یو پیسې ني تصنیف را مصنف نیکو کند بیان شاگردانو ته خپل استاد معلومی چې زما استاد د کمې درجې دی صاحب د خیرات الحسان په 25مه صفحه کې لیکي اما روایته من انس رضی الله تعالی عنه وادراکه لجماعة من الصحابه فصحیحان او دا دواړه خبرې درست دي لا شک فیهما او دارنګ خیرات الحسان په 23مه صفحه کې لیکي چې د ابن حجر په فتاواو کې ده چې انه ادرک جماعة من الصحابه كانوا بالكوفه حافظ ابن حجر اسقلانی وایي چې امام صاحب د صحابو یو جماعت موندلی دی ځکه چې دی په سن 80 هجري کې پیدا دی او په دې وخت کې د صحابو بلا مقدس حضرات په دې دنیا باندې موجودو نو حافظ ابن حجر اسقلانی وایي فهو من طبقة التابعين امام صاحب د تابعینو په درجه کې دی او ولم يثبت ذلك لأحد من ائمة الامصار د نور خارون امامانو ته دا رتبه نه ده ملاو کل اوزاعی بالشام اوزاعیم ډېر لوی امام دی په شام کې او والحمادین بالبصره دا دو علماء دا دوالو نم حماد او والسوری بالکوفه سفیان سوری ومالک بالمدینه واللیث بن سعد بمصر دی ټولو ته د تابعیت هغه فضیلت نه حاصل او د تابعینو تعریف الله تعالی قرآن مجید کې کړی دی د صحابو د ذکر نه پس د تابعینو الله تبارک وتعالی ذکر کوي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی دی او خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم پاتې شو پرونه غي طالب په یو کاغذ کې لیکلو وروسته غریب بیا عذرم کړی بل ختمه ته راغی الله دې ورته جزای خیر ورکړي طالب وایي زما دا مقصد نو خاص بعض طالبان دا خبرې کوي یعنی طالب ښه سړی پرون چې دغه راغلی و هغه وایي زما مقصد دا نه دی حاشا وکلا زما پړه کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کمال عظمت ته زه د هغه حالات ګورم نو په ما باندې خاص اثر کوي خو بس اسې لیکلي او ښه شوه دغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حالاتو باعث وګرځېده موږ یو ځل مدینه منوره کې او چا طالب په بورډ باندې ولیکل زه په دغه غرض ناجوړ وم او دا زموږ ډومنی کالو جامع اسلامیه کې په بورډ باندې لیکل شوي ان حماد ابن ابي سلیمان بلغ ابا حنیفة المشرک انا بریء منه دا عبارت لیکلو ما ته بعد طالبان رالو چې ته خو ناجوړی او نن خو په بورډ باندې دا عبارت لیکل شوی دی زما ډېر طبیعت خراب موسم ناجوړ و
خیر سار چې پاسې نو نمایو درخواست لیکلو او الله تعالی دې په قبر رحمتونه نازل کړي. شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمه الله تعالی رحمتا واسعه ډېر لوی مفتی و د هغه وخت کې د جامع مشر او زموږ استاد مو نمایو درخواست ولیکلو د هغې نقل ما سره شته. هغې کې مو لیکل چې جي پرون چا په بورډ باندې دا عبارت لیکلی دی او جامع اسلامیه چونکې عالمي جامعه ده د دنیا د اطراف او اکناف نه دلته طالبان راځي او چا دا عبارت لیکلی دی. اوږد درخواست ما لیکلی شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمت الله علیه په سترګو باندې معذور او ړوند نو هغه سره به دوه سکرټریانو هغوی ته خط ورکو. هغوی چې ورته خط لستونه عبدالعزیز ابن باز بالکل جړل او استغفر الله لا حول ولا قوة الا بالله ډېر خفه شو او بیا هغې خپلو نایبینو ته وایي چې دا عبارت ولیکئ. مدیر د کلیې شرعي ته ولیکل چې د دې پوره تحقیق وکئ او دا خو ډېره بده خبره ده. خیر هغه خط مونږ ورته مونږ ته راکوې نه انا ارسلهو زه په خپله مونږ ته یې رانکړو خط لیکن د هغې خط څه پته ونه لګېده. بیا زه مدیر ته ورغلم نه هېڅ پته ونه لګېده. بیا دوباره مونږ شیخ عبدالعزیز ابن باز ته ووایي او په دغه ورځ مجلس استشاري اجتماع وه د بیا ما شیخ عبدالعزیز ابن باز باقاعده حکم صادر کو چې په جامعه کې د نن تمامو صفوفو کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مناقب بیان شي. هغې خلکو ته د ائمو قدر معلوم و چې بیا په تمامه جامعه کې هر کلاس کې هر استاد د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مناقب بیان کړل. نو چې کوم علما یې هغوی ته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام مالک او دارنګې د امام احمد ابن حنبل او د امام شافعي حالات معلوم دي چې دا د کومې درجې علماو. نو د طالب دا ختم د دې ذریعه ورسېده وکیف اکفر یا کافور نعمتها وقد بلغنک بی یا خیر مطلوبی. نو طالب ته د الله جزای خیر ورکي او طالب د الله تعالی مونږ چې پرون کومه غوسه موسه کړې وه مونږ خو خاص طالب نو ټارګېټ کړی خو څوک چې د ائمو باره کې سپکې خبرې کوي زما وروڼو د هر عالم باره کې سپکه خبره مو کو اگر که تا نه هغه لاس سره د مشر ولیني ټیک ده اختلاف ورسره کو چېره دا خبره داسې ده او زما دلیل داسې دی. نو که هغه د شوافیو عالمي که د موالکو عالمي که حنبلي وي او که زموږ د پاکستان کې یو عالمي نواب صدیق حسن خان یا داسې نور لولوي علما نو پکار ده چې طالب نوم بادبه طریقه لی اذکروا محاسن موتاکم د مړو محاسن بیانوي او که د یو عالم مړ په قول کې ستا موافقت نی نو په دلیل باندې یو خبره بیان کړه لعن طعن او په اکابرو باندې بیا بد رد ویل دا چې کوم دنه مناسب نه دي. ډېر خلک دا وایي چې علامه ذهبي د امام صاحب باره کې څه ویلي دي. اصلیت کې بعضې کتابونو کې خلکو د ځان نه عبارات هغه ورمنډلي دي. میزان الاعتدال یا نورو کتابونو کې بعضې عبارتونه خلکو ځان نه منډلي. حالانکه علامه ذهبي وایي چې زه په دې کتاب کې د مشهورینو باره کې ذکر نه کوم او هغه کتاب کې بیا د امام صاحب باره کې داسې کلمات لیکلي دي. نو تاسو که مقدمه وګورئ هغې کې لیکلي الا من اشتهرت مذاهبهم هم اربعه ابو حنیفه و مالک و احمد و شافعی. د دې باره کې وایي زه به مستقل کتابونه لیکم. وعلى كل حال امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی ده. مولا علی قاری وی الحاصل ان التابعین افضل الامة بعد الصحابة سنا ونحن نعتقد ان الامام الاعظم والهمام الاقدم ابو حنیفة افضل الائمة المجتهدین واكمل الفقهاء في علوم الدين ثم الامام مالك فانه من اتباع التابعين ثم الامام الشافعي لكونه تلميذا
लिल-इमाम मालिक बल तलमीज़ मोहम्मद इब्न अल-हसन अश-शीबानी सुम्मा अल-इमाम अहमद इब्न हंबल फ़इन्नहु तिलमीज़ुन लिल-इमाम शाफ़ी। मुल्ला अली कारी पर शरह द-फ़िक़्ह अकबर की पयोसल शपगसल विख्तम के दाली की और शकीक बल्खी हुई कान अल-इमाम अबू हनीफता मिन औरअ-नासी व अअबद-नासी व अकरम-नासी व अक्सरिहिम इहतियातन फिद-दीन व अबअदिहिम अनिल क़ौल बिर-राय। खलक पर अहना खुदा लगे चदा साबित राय दी दई रिवायत प्रीदी शकीक बल्खी हुई कि व अबअदिहिम अनिल क़ौल बिर-राय फी दीन अल्लाह अज़्ज़ व जल कान ला यज़उ मसअलतन फिल इल्म हत्ता युजमिअ अस्हाबुहु अलैहा। इजमा पे तमाम ओकड़ला व याक़िदु अलैहा मजलिसन देव इम मसली द पारा इमाम से मजलिस मुनाक़द को फ़इज़ इत्तफ़क़ अस्हाबुहु कुल्लुहुम तमाम सहाबा व पागे खबर जमशु क़ाल li अबी यूसुफ औ गैरिही ज़अहा फिल बाबिल फुलानी सो सोररिबा पयो मसला ने बहस की दो दा खबर रद्द मुख्तार पड़ुम्बनी जिल 200 सफा के राड़ लिया और दारेंगे शारानी से पमीज़ान कुबरा के दाराड़ लिया अल्लामा इब्न आबिदीन हुई फ़कान इज़ा वक़अत वाक़िअतुन शावरहुम इमाम से बदबरगुर सर मशवरों का वनाज़रहुम वहावरहुम वसअलहुम फयस्मअ मा इंदहुम। इमाम से बबरखुल मलगुना अले कतदी मसला के से तदी मसला के तासर दी मसला के दलील ता तकम हदीसियात दे दाई सर बास कोल मिन अल अखबारी वल आसारी व यकूल मा इंदहु और कदे इमाम सर दलील गबे मर्तबा यान को व युनादिरुहुम शहरन व अक्सर पयो मसला कलना कले यो म्याश या लगे दियात बहस व तमहीस व मुनाकशात की दल हत्ता यस्तक़िर आखिरुल अक़वाल तरदी चटोल बयो नतीजे तो रसीदल फ़युस्बितुहु अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बागा मसला लिखला हत्ता अस्बतल उसूल अला हाज़ल मिनहाज अश-शूरवी पदी मशवरी बानी बाक़िदा मसाइल जमा शिवी खुद इमाम अबू हनीफा से बार बार हुई कि इज़ा सह्हल हदीस फ़हुवा मज़हबी देर खलक एतराज कई अहनाफ अहादीस बाने अमल कई इमाम से बार बार हुई कि इज़ा सह्हल हदीस फ़हुवा मज़हबी। और इब्न अब्दुल बर मालिकी मसलक थे लेकिन मुनसे मिजाज रहे अगर इमाम अबू हनीफा दनूर इमामान ने इबारत ना नकल करे इज़ा सह्हल हदीस फ़हुवा मज़हबी उक़ूद रस्मिल मुफ्ती की उगू रही समा सफा के दाए बारात मौजूद दी दे इमाम अबू हनीफा ने चाहता पोसो को कस्ता खबरा दासिवी कि किताबुल्लाह युखालिफुहु वरतवी उत्रुकू कौली बिकिताबिल्लाह कलमा खबर कुरान ना खिलाफी लमा खबर उगुर्दवई प्रेगी रही बिया चाहतवी इज़ा कान खबर रसूल युखालिफु कौलक का हदीस ताज़ा कौल मुखालफत कई उत्रुकू कौली बेखबर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचावरतवी इज़ा कान कौल सहाबी युखालिफु कौलक वरतवी उत्रुकू कौली बेकौल सहाबा द सहाबा कौल पसर सुरगो दमा कौल अगीद पारा प्रेदे शाह वलीउल्लाह दा खबर पैक़दुल जीत की पा 3 सफर की निकली और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बारक शेख मुहय्यिद्दीन फुतूहात मक्किया की लिखी चगबवी इय्याकुम वल कौल फी दीनिल्लाह ताला दखदे लो रे गई दखदे पदीन की दालान न कौल में कवई व अलैकुम बि इत्तिबाइ सुन्नह फमन खरज अन्हा दल्ला द हदीस और द कुरान मा सिवा खबर राय पके चकंदा न मचला वई दा खबरन किताबुल मीदान के इमाम शारानी लिख लीदा इमाम अबू हनीफा बोले ला यंबगी लिअहदिन अन यक़ूल क़ौलन हत्ता यअलम
ان شریعت رسول الله تقبله. خبرې ته ګوره چې شریعت قبلې او کنه قبلې، سمانه د قرآن او حدیث سره مطابق ده او کنه ده. یو ځل یو خبر رااله، نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او فرمایل چې اول قرآن ګورئ، بیا د رسول الله حدیث ګورئ، بیا د صحابه اقوال ګورئ، او چې یو ځای کې د صحابه قولم نی، د امام ابو حنیفه دینه پس زه بیا اجتهاد کومه. لکه نورم تابعین دي او زم تابعین یم، او مجتهد ته الله تعالی به اجر ورکوي. که مجتهد حق ته ورسېدو نو 2 اجر دی، او که خطا شو نو 1 اجر چرته تللی نه دی. لومبنی سړی د امام ابو حنیفه چې د فقه بنیادی خره، امام شافعی رحمت الله علیه به فرمایل چې امام ابو حنیفه دا اول من دون الفقه، اول خلق عیال ابي حنیفه فی الفقه. خلق د امام ابو حنیفه بچی دي او داغه اولاد دی په فقه کې، سمانه داغه شاګردان دي. او دا خبره چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه روایات نه دي منقول، دی خلقو د امام ابو حنیفه روایات لیدلی نه دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 19 مسند دي، 19 مختلفو شاگردانو ته مسندونه نقل کړي دي. الحمدلله جامع المسانید اوس ټول مسانید لره جمع ده، چاپ شوی ده بحمدلله جامع المسانید. د امام ابو حنیفه او د رسول الله په میز کې 3 یا 2 واسطې وي. بخاری لوی محدث ته زمونږ د سر تاج ده، امیر المؤمنین فی الحدیث ته امام بخاری، امام بخاری ده، او صحیح بخاری ته الله تعالی ډیر لوی مقام ورکړی ده. اصح الكتب بعد کتاب الله الباری صحیح البخاری. په تمام بخاری کې ثلاثیات 22 دي، 22. تاسو به ګورئ کله کله په حاشیه باندې لیکلي من الثلاثیات، کتلی مو چرته بخاری کې په حاشیه باندې په غټ قلم باندې لیکي من الثلاثیات. ثلاثی حدیث دا ډیر لوی محتم بشان حدیثی. د تمام بخاری کې 22 حدیثونه دي، او زمونږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تمام روایت ثلاثیات دي، بلکې بعد ثنائیات هم دي. یعنی د رسول الله مبارک او د امام ابو حنیفه په منځ کې کله نه کله 2 واسطې وي، 2 واسطې، یو واسطه د تابعی او بل د صحابي، او کله 3 واسطې وي. نو د امام ابو حنیفه تمام روایات ثلاثیات دي، او چرته پکې یو نیم هغه ثنائیم چې کوم نه پیدا شي. نو دا خبره چې لم يكن للاحناف شغف بالحديث، بعض کسان دا اعتراض کوي چې ليس للاحناف قدم في روایات رسول الله صلی الله علیه وسلم. یقینا دا قول مردود ده، لکه جامع المسانید د امام ابو حنیفه دا په دې خبره باندې گواه ده چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته په فن د حدیثو کې څومره مهارت ده، لیکن امام صاحب کې دا کمال چې څو پورې باغ ته یو حدیث پورا یاد نه به نقل کولو، او دا کمال احتیاط ده. خلفای راشدین 3 خلفا دي، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. د دې 3 خلفای راشدون نه یو زر 411 روایتونه منقول دي، بس یو زر 411 روایات. او یوازې د ابو هریره نه 5403 روایات منقول دي. حالانکه ابو هریره متأخر الاسلام ده، د خیبر په جنگ کې اسلام راغلی دی، او د رسول الله مبارک سره څه کم 4 کاله پاتې دی. او ابو بکر تمامه زمانه، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی تمامه زمانه. د 4 خلفاو احادیث 1411 دي یا کم و بیش. او یوازې ابو هریره چې متأخر الاسلام دی 5403 روایت. دا ولې ابو هریره صرف حدیثو د پاره ناستو بس، او خلفای راشدین د دنیا په نورو کارونو کې اړمو. هغه د کفر او د شرک مقابله کولې، د مرتد مقابله کولې، او د شام او د روم د جنگونو مقابله کولې. بل هغه کمال احتیاط کولو. دو قسمه طالبانی.
موږ خپل استادان کتل یو ټکی عربي نه وایي کمال احتیاط کې یاره که عربي مې وویله او چرته پکې مرفوع منصوب کې غلط شم نو د کمال حیا د وجې نه هغوی د عربي یو لفظ هم نه استعمالوي او یو طالب د کافي دی هغه لګیا د عربو سره عربي وایي ای ډزی یاره څنګه چې نو لولو خلقو به کمال احتیاط کولو او حضرت عمر خو ډېر محتاط و چا ورته ابو هريره په هره خبره باندې حدیث بیانوي نو ورته غوسه شو ورته ویې لتترکن الحدیث او لألحقنک بالدوس دا ډېر حدیثونه مه وایه کنې دوست ته د لېږه په شاړم دې دلته ده ای به کمال چې کوم دی نو احتیاط کولو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم د هغه کسانو نه دی بل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زمانه کې بلا باطلې فرقې وي د دهریانو فرقه وه خدای نه منلو او دارنګې د مرجعو د معتزلو کرامیه جهمیه بلا فتنې وي د هغې مقابله یې کوله امام ابو حنیفه خو زیاته زندگی په مناظرو کې تیره شوې ده که تاسو د امام ابو حنیفه حالاتو کتل حیرانه به شئ څومره دهریانو به په یو مناظره باندې به ایمان راړلو نو هغه د استنباط مسایلو ته متوجه سره قدرمندو اوریدونکو د هر قسم دینی کیسټو لپاره زموږ د دکان پته یاد ساتئ صدای دین اسلامی کیسټ اینڈ سیډي سنټر نشتر آباد برستی مدینہ مسجد مس سکندر چورا چوک پشاور شہر د حنیف الله اینڈ قدرت الله دکان موبایل نمبر دے 0345 914 711 5 د محمد ابن الحسن شیبانی ځکه چې سیر کبیر د بادشاهانو لپاره د بادشاهۍ لارې چې کوم دی نو هغه سپړلې دي د هارون الرشید کتاب الخراج مایناز دی هارون الرشید ته باقاعده لیکلی دی او راوایه وایي جړا به درشي چې هارون الرشید ته څنګه طریقې سره لګیا دی خطاب کوي چې داسې به کوې دا به کوې دا به کوې دا به کوې بادشاهانو ته یې باقاعده لارې سمې کړي دي یو ځل امام ابو یوسف رحمت الله علیه ناست دی او یوه ښځه ورته راځي او ورته کیسه کوي چې دغسې یو سړی دی او زما پې قرضه ده او هغه ما ته قرضه نه راکوي امام ابو یوسف حکم وکړ هغه سړي ته وایي چې لکه قرضه ورکړه بیا به یې رالګي نه راکوي حکم یې وکړو جیل ته کوي جیل ته شو هغه په حقیقت کې د هارون الرشید د ښځې چې کوم دی نو غلام و نو هغې بیا په د جیل په سپورټنټ رایستی و چې دا زما غلام دی ولې قید کړی دی د بادشاه بوډۍ بیا راغله خو بیا راغلی دی د جیل نه چا راوستی دی امام ابو یوسف ګرمي ده او لنګې والی دی او بوډۍ ورته راغله او دی لګیا دی خط لیکي داروغه ته چې فورا هغه غلام ته ولې جیل نه رایستی فورا د خط په لیدې بیا دننه که او دلته کې هارون الرشید ته ښځې ویلي دي چې د خدای لپاره قاضي صاحب ته وایه غلام ما رایستی بیا چېرته جیل ته دننه نه کړي نو هارون رشید سفارشي خط رالیږي او خصوصي نماینده رالیږي وزیر او دلته کې امام ابو یوسف خط لیکي وزیر ورته وایي دا بل خط لږ ضرور دی صبر وکړه ما دا مخکینی خط لا ختم کړی نه دی پوه شو چې دا قصه ده ورې کورته او جیلر ته د بس هلکه دې نه مخکې ما حکم صادر کړی ښه د جیل نه نشي راوتی څو پورې چې قرضه نه ادا کړي داسې قاضیان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قضا نه ده قبوله کړي خو ما داسې قاضیان الحمدلله تیار کړل چې هغوی به د الله تعالی حکم او د رسول الله فرمان په هر څه باندې مقدم ګڼي دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مدرسې د فاضلانو هغه نتایج دي وعلى کل حال خبرې بلا شی دي نور خبرې هم دي ضروري دي شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه الله تعالی ورته ډېره لویه چې کوم دی نو شرف ورکړی مدینه منوره کې اخرنۍ ورځې تېرې کړي دي او هلته بیا وفات شوی دی جنازه کې د شریکم او په حدیثو بلا شروح او حواشي دي او د تبلیغي جماعت د کتابونو چې کوم دی نو شرف هم دته حاصل دی هغه د لامع الدراري په مقدمه کې لیکي چې تاسو چې د امام بخاري د ثلاثیاتو کوم احترام کوئ دې ته خیال وکئ چې په هغه ثلاثیاتو کې چې 22 دي هغې کې په هغه شلو ثلاثیاتو کې د امام ابو حنیفه د شاګردانو شاګرد د امام ابو حنیفه د شاګردانو شاګردان دي نو کومو شاګردانو چې د امام ابو حنیفه نه استفاده کړې ده هغه د امام بخاري د ثلاثیاتو په شلو
حدیثونو کې موجود دي. د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مکان تاسو په خپل باندې چې کوم دنو معلومه کړئ. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تعالی تمام ائمه زمونږ د سر ګلونه دي د کسانو د قران پاک او د حدیث مصطفی خدمتونه کړي دي. او خاص کر امام ابو حنیفه په خپل زمانه کې د دهریانو سره مناظره کړي، دهریانو سره. او بلا دهریان با خود به خود به چې کوم دنو مسلمانان شو کله چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دلایل به وکتل. نو د علماء قدر بکوي، د تمام علماء تاسو ته خاص کوي. خو که یو عالم هغه ظاهري ولې نه وي، ابن حزم، ابن جوزی، داود ظاهری او نواب صدیق حسن خان، هر عالم چې وي او داغه قول ډېر په ادب او احترام به داغه نوملي. ټیک بیا ورسره مناقشه او کشره پلان کې عالم په دې حدیث باندې استدلال کړی دی او داغه مقابله کې داغه نمون سره زیات قوی راوی موجود دی. حکم ملګو چې لکه استاد ابوزونو شو، الکه استاد کارونو شو، دا استاد کارونو شو. دا خبره وایي چې د احناف مثباتل له دا ډیره زوروره خبره ده. وکیب للجراح چې د امام ابو حنیفه شاګرد دی او د امام شافعی رحمت الله علیه استاد دی، هغه وایي ما رأیت رجلا احسن صلاة من ابي حنیفه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته څومره خشوع خضوع آداب او سنن او فرائض سره موږ ادا کوي، په خپل زمانه کې وایي ما دغه بل سره خنه دلی دلی. او دغه امام احمد المغنی کې ابن قدامه د مختلفو کسانو قول را نقل کوي، خاص کر امام احمد ابن حنبل هغه وایي چې چرته موږ څوک نه دي کتلی چې هغه د هغه سړي مستباطل ویلي چې کوم سړی امام پسې فاتحه نه وایي. دا المغنی کې دا عبارت وګورئ چې موږ یو سړی نه دی کتلی. او دارنګې لیث ابن سعد په مصر کې دی، سفیان ثوری په پلان کې ځای کې دی، د علماو نمونه علي اوزاعي په شام کې دی. په دې علماو کې یو عالم هم دا نه دی ویلي که یو سړی امام پسې قرات نه کوي دا هغه مونږ نه کېږي. چا هم دا قول چې کوم نه دی کړی. نو دې وجه نه دا کمزوري خبرې په خلکو کې خورول دا مناسب نه دي. نن امت منتشر دی، دا تمام امت را دی، یو قول پکار دی. او کومو مسلو کې چې د صحابه په خپل مابین کې اختلاف و، بعضې چې کوم دی نو علماو عند الرکوع تطلو وخت رفع د یدینو کړي ده او عند الرفع او چا نه ده کړي. ابن مسعود هغه په کوفه کې موږ کوي او وایي الا اصلي بكم صلاه رسول الله، او هغه په موږ کې چې کوم دی نو رفع د یدینو نه کوي. روایتونه ثابته ده، امام ترمذی دواره باور راړي. څوک امین په زور وایي، څوک رو وایي، څوک قرات خلف الامام کوي، څوک نه کوي. نو په دې باندې حکم د جواز او عدم جواز په چا باندې ملګوي. کومې خبرې چې د روایتونو ثابتي په سر او سترګو باندې منئ، په دې مسایلو کې جګړې او اعتراضات غني پکار. نن زموږ مخکې نورې اهمې مسلې دي. لګیا دی خلک د الله تعالی د وجود نه انکار کوي، خلک د پیغمبر په ذات کې چې کوم دی نو خبرې کوي او پیغمبر باندې هغه خبرې کوي چې یو سړی دی عام مسلمان باره کې نشي کولی. نو دا وخت ضایع کول دي. نن تمام مسلمانان که شافعی المسلک ته، که حنفی المسلک ته، که حنبلی المسلک ته او که سلفی المسلک ته. سلفیان مونږ هم سلفیان یو. سلف هغې ته وایي چې هغه د سلفو اتباع کوي. نو امام ابو حنیفه ولې سلف نه دی؟ امام ابو یوسف سلف نه دی؟ امام محمد شیبانی سلف نه دی؟ موږ ټول د دغه اکابرو متبع او د اتباع د دې وجې نه کوو چې ګویا امام ابو حنیفه د رای نه یو خبره کړې ده. دا تمام د قرآن پاک او د رسول الله مبارک خبرې مونږ ته لګیا دی بیانوي. نو ټولو ته نن زمانه کې خاص کر دې حالاتو کې، نن حالاتو کې تاسو بیانات اورئ. خلک د اهل علم او د طالبانو د مجاهدینو باقاعده سخت مخالف شوی دی. الله تعالی دې علما د قربانونو محفوظ وساتي. حالات ډېر نازک ښکارېږي. نن سبا تمام علماو ته او تمام متبعین ته، تمام مقلدین او غیر مقلدین ته متفق کېدل پکار دي او په دې لږو مسلو باندې یو بل سره جګړې کول او د ائمو او د علماو تنقیس کول دا د ملت هغه شیراده لګیا ده منتشره کوي. او یحیی ابن معین به چې کله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باره کې څه واورېدل نو ډېر به خفه شو او وی به چې حسد الفتا، خلق د دې ځوان سره لګیا دی حسد کوي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره او د هغه مقام ورته چې کوم دی معلوم نه دی.
او امام شافعی رحمت الله علیه واجباجی به قصیدې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارکه ویلي دي. نو زه په دې باندې اکتفا کوم. طلباو ته پکار ده چې په دې مسلو کې یو بل سره بحث نه کوي، او که کوي نو بیا ډېر په سنجیدګۍ سره بحث کوي، یو بل ته لعن طعن او اکابر بارکه ګستاخانه کلمات یا ستا مزد نه کېږي، د بل مزد نه کېږي، دا د علماو د شان سره چې کوم مطابق خبرې نه دي. دغه قصیده د فلانة ربنا اعداد ربل على من رد قول ابي حنیفه وګدا قصیده ده. هاني یو تقلید چې سړی ته مسله نه معلومه لازم هغه ته تقلید پکار دی. ځکه الله تعالی وایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یو امي سړی دی او هغه مسلې ته راغی او ته هغه ته مسله بیان کا، نو یقینا هغه ستا مسله مني. الله تعالی فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. حدیث کې راځي شفاء العی السؤال، دا ناپوهه سړی شفا هغه چې کوم سوال دی. دغه رنګي الله تعالی وایي اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولو الامر نه مراد څوک دي؟ اولو الامر نه مراد دغه فقها، دغه مفتیین او دغه علما، دا محدثین او دا مفسرین دي کنه، چې د دې نه به تاسو باقاعده تپوس کوئ. یو امي به څنګه اجتهاد کوي؟ یو امي ته قرآن مجید کې د ذالک دین خپل مسلې راوباسه، ذالک دا بخاری والا دین خپل مسلې راوباسه. نو د تقلید معنا دا ده چې یو سړی ته معرفت د قرآن او معرفت د احادیث او د علوم اسلامیه او نوي، نو هغه به د یو عالم اتباع کوي. نو د تقلید معنا دا ده چې د امام قول منل، او بیا مقلد د امام نه د دلیل تپوس نه کوي دلیل څه دی. ځکه هغه په خپل امام باندې دا اعتمادي چې دا عالم په قرآن پاک باندې پوهیږي او دی په حدیثو باندې پوهیږي، دا مسله په قرآن او حدیث کې لیدلې ده یا د هغې نه چې کوم دنه مستنبطه کړې ده. ښه جي څه دي؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه ما درته وایي چې تابعي دی او تقریبا واتو صحابو نمونه مې درته واغېستل، او د تابعینو تعریف قرآن مجید کې په خپله باندې راغلی دی، او بل د کبار تابعینو نه اخذ کړی دی، او بل د هغه سره یو لویه لجنه وه او د یو مسلې تنقیح او تحقیق او تدقیق به کېدو، نو د هغې نه پس به چې کوم دنه مندرجه کېده. دې وجې نه موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول ته چې ترجیح ورکوو په دلیل باندې ورکوو، هسې خو به نه ورکې. یو عالم او علما د هغه اقوالو ته چې ترجیح ورکوي دغې وجې نه چې هغې ته د هغه دلایل مضبوط ښکارېږي. ښه جي او چې څوک د امام مالک قول ته نو هغه د هغې ترجیحات چې کوم نه مني. صحابو نمونه ما بیان نه کړل، ولیکئ ځان سره صحابو نمونه ولیکئ، دا ځان سره ولیکئ. ابو معاویہ عبداللہ ابن اوفا د دې سره د امام سے ملاقات شوه ده. ابو معاویہ عبداللہ ابن اوفا آخر من مات بالکوفة سنة 86 دے سن 86 کے مر دے سنة 86. ابو معاویہ عبداللہ ابن اوفا سو کوئی دے 86 کے مر دے، سو کوئی 87 کے. اور سہل ابن سعد الساعدی، سہل ابن سعد الساعدی الانصاری المتوفى سنة 91 91 کے دے مر دے، 91 کے. اور بعد وہی 88 کے مر دے سنة 88. بل انس ابن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مر دے سنة 93 93 کے دے مر دے، 93 ہجری کے. جابر ابن زید ازدی، جابر ابن زید الازدی دے 93 کے مر دے. عبداللہ ابن جز الزبیدی، عبداللہ ابن جز حمزہ سرا الزبیدی، عبداللہ ابن انیس، ابو الطفیل عامر ابن واصلہ، ابو الطفیل عامر ابن واصلہ، اور واصلة ابن الاسقع
واصلہ ابن الاسقع د دې ټولو سره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ملاقات شوی دی. د امام ابو حنیفه د مشایخو عدد د 4,000 متجاوز دی، د 4,000 مشایخ. او یو طالب چې دارالعلوم حقانیه نه فارغ شي، ما په خیال ټول استادان 50 نه سیوا کیږي اند صرف باینه چراواله. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د 4,000 مشایخونه احادیث ویلي دي. او داغه په استادانو کې لوی استادان حماد ابن ابي سليمان دی. حماد ابن ابي سليمان لوی سړی دی، د اسود او د علقمه شاګرد دی، او هغه د عبد الله ابن مسعود شاګردان دي. نافع چې د ابن عمر غلام دی، نافع مولا ابن عمر لوی مفسر او محدث. او عطا ابن ابي رباح دا د امام صاحب استاد دی، تابعی کبیر دی. اکرمه چې د ابن عباس په لویو شاګردانو کې دا د امام صاحب استاد دی. حسن بصری د امام صاحب استاد دی. عطا ابن صائب چې لوی د صحابو لویو شاګردانو کې دی. عامر ابن شراحیل، ابو عمرو الشعبی او سعید ابن بلا شیبی، سعید ابن ابي عروبه شعبه چې هغه امیر المؤمنین فی الحدیث ویل کېدی شي، دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردان دي. امام ابو حنیفه هغه سړی دی چې د کوفې د فقه مدرسه هغه ته منسوبه ده. اول الذين اسسوا مدرسه الكوفه في وسط کوفه. او کوفه خبري کم خار ده. دولابی په الاسماء والقنا کې لیکي چې په کوفه کې یو نیم زر صحابه او د عبد الله ابن مسعود غوندې لوی محدث او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ غوندې جلیل القدر خلیفہ دا په کوفه کې پاتې ده. نو د دې صحابونو علم په کوفه کې خور شوی ده. د علم یو عظیم مرکز او یو لوی مرکز. لومبنی سړی چې د فقه مدرسې جوړه کړه هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ده. او د دې مدرسې نه لوی فضلاو ته قاضي ابو یوسف چې هغه د هارون رشید د قاضیانو مشر او د هارون رشید بادشاہي لس پاکستان یو ځای کا بیا هم د هارون رشید بادشاہي ته نه رسي. نو هارون رشید ته بل قاضي نه ملاوي دو چې قاضي ابو یوسف رئیس خو معلومیږي څه کمالات او علمی ترجیحات پکې موجودو. یوازې داغه کتاب الخراج کې او طالب وګورو نو جاری با چې امام ابو یوسف هارون رشید ته کتاب لیکي، کتاب الخراج، او دې په دې چې هغه ته کوم نصیحتونه کوي. الله اکبر. بادشاہان به ردل د قاضي ابو یوسف نه. او دارنګه محمد بن حسن شیبانی چې داغه د ظاهر روایت کتابونه یو تکړه طالب پورته کول نشي. الله اکبر. دا د دې مدرسې فضلا دي. نن په انګلند کې باقاعده یو ورځ مناویږي، هغه یوم محمد بن حسن شیبانی وای چې د امام محمد شیبانی په بادشاہانو باندې بلا احسان دی چې د حکومت ته چلولو تمام مسائل هغه کې هغه چې کوم نه بیان کړی دي. انګریزان باقاعده د غرض چې کوم نه مناوي. دغه رنګ وکیع ابن الجراح کتاب د کتاب الزهد لوکیع او دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد دی. دغه رنګ د عبد الله ابن المبارک په حدیثو کې څومره مقام دی، دا دغه مدرسې نه خارج دی. نو په زورګونو باندې شاګردان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د فقهي مدرسې نه هغه راوتي دي او په دنیا باندې دا غي احسان دی. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارکه د بعض معاندین او اقوال د دې ثقه اقوال مقابله کې حیثیت نه لري. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. وفات 150 امام ابو حنیفه د هجرت په اتیا کې پیدا دی او په 150 کې وفات شوی دی. او دا هغه کال له چې په دغه کال امام شافعی رحمت الله علیه پیدا شو. خاجي دعا وکړي الله تعالی موږ ټول په حال باندې خدای دې ګورې دا باب ختمو. په ټولو کې جامع مانع شمائل امام ترمذی رحمت الله علیه لیکلي دي او دا غي نومي خو الشمائل النبويه والخصائل المصطفويه. او بیا دا غنه پس ابو العباس جعفر ابن محمد المستغفری
چې په 432 هجری کې وفات شوی دی هغه شمائل النبی کتاب لیکلی دی بیا د هغې نه پس ابوالحسن علی ابن محمد الفزاری چې 552 هجری کې وفات شوی دی هغه الشمائل بالنور الساطع الكامل الشمائل بالنور الساطع الكامل لیکلی دی د امام ترمذی شمائل هغه الله تعالی مقبول او ګرځول او ډیرو علماو د شمائل ترمذی شروح لیکل حافظ احمد ابن حجر المکی الهیثمی چې د 503 هجری کې مړ دی د په مکه مکرمه کې اشرف الوسائل الى فهم الشمائل بهترین شرح لیکله اشرف الوسائل الى فهم الشمائل مصلح الدین محمد اللاری د 501 هجری کې مړ دی دم بهترین شرح لیکله جلال الدین سیوطی شرح لیکله ظهر الخمائل على الشمائل یعنی ګلونه د ونو خمائل د خمیلتون جمع د ونو بڼ ته ویل کېدی شي ظهر الخمائل على الشمائل بیا زمونږ افغاني مولا مولانا نور الدین علی ابن سلطان الهروی المعروف بملا علی قاری دا یو ډیر لوی شخصیت په احنافو کې تیر شوی دی د شیعګانو د مظالمو نه په هرات کې تنگ راغی نو دی لاړلو مکې مکرمې ته هجرت وکړلو د ډیر لوی علامه دی او په مختلفو فنونو کې کتابونه لیکلي دي خاص کر د شرح مرقات په مشکات باندې مقبوله شرح ده انوار الباری د تفسیر دی او ډیر زخیم دی خو کاش د تصوف نه ډک دی او هغه اصطلاحات پکې چې د دې زمانې متصوفه په پوهیږم نه دا مخطوطه وه د مدینې یونیورسټۍ کې او د مدینې منورې په مکتباتو کې مکه کې د ډېرې رسالې دغسې مخطوطه دي لا چاپ شوي نه دي نو ما هلته کې بعضې طالبانو ته ووایي چې د دې تحقیق وکوئ غریبانانو وسونه وکړل لیکن د هغه د علماو اجازت ورنکړو یاره وایي دې کې ډېر تصوف دی بیا د پېښور یو پروفیسر مولانا عزیز الرحیم چې زموږ د دارالعلوم حقانیه فاضل دی هغه د دکتوري او د پی ایچ ډي دپاره دغه کولو نو ما ورته لکه د انوار الباری د دې تحقیق شروع که چونانچې هغه دپاره موږ نسخې د هغه ځای نه راوغوښتې نو د 10 سپارو هغه د دې تحقیق کړی دی انوار الباری بهترین تفسیر دی خو افسوس دا دی چې د حد نه زیات تصوف دی او هغه څه ډېر مغلق اصطلاحات دي او دې زمانه کې بعضې خلک تصوف نه لږ تښتي نو که دا د تصوف بعضې ګرانې مسلې ته وویستی شي نو حقیقت دا دی چې ډېر لوی تفسیر دی او په ډېرو جلدونو کې به هغه چاپ شي نو دغې ملا علی قاریم د امام ترمذي د شمایلو شرح ولیکله او د هغې نوم یې جمع الوسایل کېښودو او نورې هم ډېرې شرحې دي د شمایلو په لوستو د رسول الله د شمایلو په یادولو په زده کولو په انسان کې ښایسته پاکیزه زندگی الله تعالی پیدا کوي څوک چې د رسول الله مبارک شمایل ډیر ګوري هغه ته بیا په خوب کې د رسول الله مبارک دیدارم نصیب کیږي او د رسول الله دیدار دا بینهی د رسول الله دیدار دی ځکه چې الله تعالی شیاطینو ته دا قدرت نه دی ورکړی چې هغوی ځان نه د پیغمبر صورت جوړ کړي نو د شمایلو په وینا او د رسول الله د ذات سره په مینه او د هغه په ذات باندې د درود لیږلو نتیجه دا وي چې بیا طالبانو د حدیث تم د رسول الله مبارک زیارت نصیبه کیږي الله تعالی دې زموږ د رسول الله مبارک زیارت په خوبونو کې او بیا میدان محشر کې د لواء الحمد لاندې نصیبه وګرځي محدثین د روافضو نه عبارات او روایات را نقل کوي اگر رافضي چې هغه په خپل رافضیت کې سخت نی دومره ده چې علي افضل مني شوافی دا دغه شیعه په دوه قسمه دي یو شیعه خو هغه دي چې صحابو ته کندلې کوي دا خو یقینا د بعض علماو په نسبت باندې کافر دي امام مالک په خپل زمانه کې په شیعهګانو باندې د کفر فتوا لګولې وه علامه ذهبي په دې باندې لعنت لګولو
او دې زمانه کې بلا علما د موجوده شیعاګانو د کفر قائل دي ځکه چې د قرآن مجید محرف او مبدل مني لیکن دې کې یو تفضیلی فرقه ده صحابه ته کندل نه کوي خو هغه وایي حضرت علی افضل الصحابه ده حضرت علی افضل الصحابه ده دای ته مونږ چې کوم دنو کافر نشو ویلې نو دې رافضی ده محدثین د روافضونو روایت را نقل کوي کچره هغه په خپل رفض کې دومره غالی نیوي چې د کفر درجه ته رسیدلی وي نو د پلار نوم عمر لیکن دبا قسطن ورته عمر وی دغه د شیعاګانو د حضرت عمر سره سخت دشمنی یو شیعوی والله لا احب العمر لانه يشابه عمر عمر کلمه نه عمر دا د عمر سره په لیکلو کې برابر ده نو دا عمر من نه فخمر خیمه ځکه د عمر کلمه د عمر سره برابر ده چې عمر لیکل سو کوئی دا عمر ده کو عمر ده نو نن د امیر المؤمنین مولانا محمد عمر چې دا شیعاګان چې کوم دنو دشمنان دي دا د وجه د عمر نوم دی او ان شاء الله د الله سبا دای تبا کیږي پتہ یاد نه دیوبند اسلامی کیسټ مرکز مسلم مارکیٹ کباڑی بازار پشت قصفانی پشاور شهر لمقلدین او غیر مقلدین په دې نظم کې لږ تاسو ته هغه فرق واضح کومه لګلون په چمن کې دارحان پیجنا مین په احادیث او قرآن پیجنا مین په احادیث او قرآن پیجنا مین دی په قرآن او هم مین دی په سنت په شریعت زکات دی قربان دی امامتا و د حق د تعطیل راهی کاروان پیجنا مین په احادیث او قرآن پیجنا مین په احادیث او قرآن